که غواړې خپل ژوند بدل کړې، نو لومړی خپل عادتونه بدل کړه، ځکه د انسان د ژوند کامیابي او ناکامي د هغه په عادتونو پورې تړلې ده. هغه خلک چې ښه عادتونه لري، د ژوند په ټولو برخو کې، کاروبار، پریکړو او اړیکو کې بریالي وي. داسې څنګه کولی سو ښه عادتونه جوړ کړو؟ سټیفن آرګووي په خپل کتاب کې د کامیابو خلکو 7 عادتونه بیان کړي چې په همدې ویډیو کې له تاسو سره شریکوم. لومړی عادت بی پروئکټیو یا فعال اوسېدل. فعال اوسېدل په دې معنی چې انسان د خپل ژوند بشپړ مسؤلیت واخلي او خپله پریکړې په خپله وکړي. هغه کسان چې فعال وي د خپلو تېروتنو او ناکامیو پړه پر دولت، چاپېریال، قسمت او نورو خلکو نه اچوي، بلکې د خپل ژوند او خپلو پریکړو مسؤلیت په خپله مني. دوی باور لري چې کولی سي خپل ژوند بدل کړي. د دې عادت لرونکي کسان خپل فکر او انرژي په هغو شیانو مصرفوي چې دوی یې بدلولی شي، نه پر هغو شیانو چې له دوی له کنټرول څخه بهر وي. همدارنګه دوی د هر کار مخکې له کولو فکر کوي او تل د خپلو ارزښتونو پر بنسټ ژوند کوي، نه یوازې د احساساتو او حالاتو له مخې. نو فعال انسان د خپل ژوند مشري په خپله کوي، مسؤل وي او په تدریجي ډول بریا ته رسیږي. دویم عادت له پای څخه پیل کول. له پای څخه پیل په دې معنی چې مخکې له دې چې کوم کار پیل کړو، باید خپل هدف وټاکو او د ژوند لوری روښانه کړو. هغه انسانان چې دا عادت لري، هدف یې معلوم وي او دوی پوهیږي چې د څه لپاره خواري کوي او څه غواړي چې په راتلونکي کې ترلاسه کړي. دوی د خپل راتلونکي یو روښانه انځور په ذهن کې لري او خپل کارونه د هغه مطابق تنظیموي. لیکوال وایي چې هر کار 2 ځلې جوړیږي، لومړی په ذهن کې او بیا په عمل یا حقیقت کې. کله چې هدف واضح وي، پریکړې په اسانه کیږي او انسان په سمه لار روان وي. بې له هدفه ژوند د وخت ضایع کول دی، ځکه انسان نه پوهیږي چې چیرته روان ده. لیکوال ټینګار کوي چې دا عادت انسان ته ځواک ورکوي چې خپل ژوند په شعوري ډول رهبري کړي، نه دا چې یوازې د حالاتو او فشار تابع پاتې شي. دریم عادت دا عادت د وخت د سم مدیریت او د ژوند د تنظیم په اړه ده. انسانان باید خپل مهم کارونه له غیر مهمو کارونو څخه جلا کړي او هغه کارونه چې مهم دي باید ورته لومړیتوب ورکړل سي او لومړی ترسره سي. لیکوال ټینګار کوي چې انسانان باید د نه ویلو جرأت ولري ترڅو غیر مهم کارونه رد کړي او خپل وخت په ارزښتناکو کارونو مصروف کړي. دا عادت یوازې د وخت تنظیم نه ده، بلکې د ژوند د لومړیتوبونو سم ټاکل دي. کله چې انسانان مهم کارونه لومړی ترسره کوي، نو ژوند یې منظم، متوازن او له فشار څخه کم وي او کولی شي خپل هدفونه په بریالیتوب سره ترلاسه کړي. څلورم عادت 2 اړخیزه ګټه. په هره اړیکه، معامله، کاروبار او تصمیم نیولو کې باید د دواړو لورو ګټه په نظر کې ونیسو. یعنی نه دا چې یوازې ته بریالی سي او بل کس زیانمن، او نه دا چې ته زیان ومنې او بل کس ګټه واخلي، بلکې هدف دا وي چې دواړه خواوې خوشحالې او راضي پاتې شي. دا عادت موږ ته دا زده کوي چې د نورو اړتیاوې هم مهمې دي او باید ورته درناوی وشي. کله چې ته د نورو ګټه په نظر کې نیسې، خلک هم ستا درناوی کوي او پر تا باور زیاتوي. که یو څوک یوازې خپله ګټه غواړي، نو اړیکه کمزوري کیږي، ولې که دواړه لوري د یو بل ګټې په نظر کې ونیسي، نو اړیکه قوي او دوامداره کیږي. پنځم عادت لومړی پوه شه او بیا خبرې وکړه. مخکې له دې چې خبرې وکړې، لومړی ځان پوه کړه. دا عادت د دې خبرې په اهمیت ټینګار کوي چې مخکې له دې چې ته خپلې خبرې وکړې، باید د نورو خبرې په غور سره واورې او هغوی په سم ډول درک کړې. د یو ښه اورېدونکي په صفت ته باید د نورو خبرو ته په دقت سره غوږ ونیسې، د هغوی نظرونه، ستونزې او احساسات درک کړې او بیا خپلې خبرې پیل کړې. کله چې ته د نورو نظرونه او احساسات په سم ډول درک کړې، نو شخړه کمیږي، باور زیاتیږي او د ستونزو حل اسانه کیږي. دا ډول طرز فکر په اړیکو، کورني ژوند، کاروبار کې خورا مهم دی. شپږم عادت په ګډه کار کول. دا عادت د ټیم ورک یا ګډ کار په اړه ده. کله چې انسانان یوځای کار کوي، نو پایله یې تر یوازې کار کولو ډیره ښه وي. د هر چا فکر، تجربه او ځواک توپیر لري او همدغه توپیرونه د ځواک سبب ګرځي. پر ځای د دې چې اختلافونه بد وګڼو، باید ګټه ترې واخلو او په مثبت ډول یې وکاروو. کله چې خلک یو بل ته غوږ نیسي او د یو بل نظرونو ته ارزښت ورکوي، نوې او قوي حل لارې پیدا کیږي. دا عادت موږ ته دا زده کوي چې له نورو سره یوځای کار وکړئ، ځکه ګډه هڅه تل تر فردي هڅې قوي او اغیزمنه وي. اووم عادت خپل ځان ته پام وکړئ. دا عادت د انسان د پرمختګ او دوامداره ودې په اړه ده. ډېر خلک په کار، زده کړه او د ژوند په بوختیاوو کې دومره غرق شي چې خپل ځان هیر کړي. کله چې انسان خپل ځان ته پاملرنه نه کوي،
ورو ورو ستړی کېږي، انرژي یې کمیږي او اغېزمنتیا یې راټیټېږي. نو موږ باید خپل بدن، ذهن، احساسات او روح ته پام وکړو. لکه څنګه چې اره د کار لپاره تیره ساتل کېږي، همدارنګه انسان هم باید خپل ځان تازه او قوي وساتي. صحي خوراک، ورزش، زده کړه، استراحت او فکر کول ډېر مهم دي. د لیکوال له نظره ځان ته پاملرنه یوازې عادت نه ده، بلکې ضرورت ده، او دا په 4 برخو کې ترسره کېږي: فزیکي، ذهني، احساساتي او روحاني. فزیکي پاملرنه ورزش او استراحت ده. ذهني پاملرنه زده کړه او مطالعه ده. احساساتي پاملرنه ښې اړیکې دي. او روحاني پاملرنه د ژوند هدف او ارزښتونه دي. لنډه دا چې لیکوال باور لري که انسان چېرته خپل ځان ته پام وکړي، نه یوازې خپل ژوند ښه کوي، بلکې نورو ته هم ګټور تمامېږي.